چا چې دا دین پوره طریقې سره خپل کړي چې دا هغه اول طبقه اول خلق هغه صحابه کرام دغه دین چې الله خوښ کړو دا هغه خپلون کی خلق کامل طریقې سره هغه سوکو هغه چې الله دا سينم نه دی اغسته الله نوم نه دی اغسته الله رب العزت دا هغه صفاتونه بیان کړي ځکه دا کوم انسان چې د ډیرو صفاتونو والي نو داغه د انوم خلقو ته معلوم نه بیا هغه په صفاتونو دومره یادېږي چې هغه اصل نومه خلقو ته پته نه وي هغه څوک دي کله الله رب العزت فرمایي المتقین دا غدي چې هغه متقیان دي هدل للمتقین یو صفت الله وایي کله الله وی اولئک هم الراشدون دا راشدین دی کله الله وی صالحین دی کله الله وی فائزین دی دا صفاتونه الله خلی نمونه کله الله وی مهاجرین دی کله الله وی نس انصار دی نمونه نالی دا سینه دی ویلی چې والسابقون الاولون من الصحابه دا ټکي به تاسو ته نه اورېدلې ځکه چې کې دې شي چاته دا تشویش راتله چې صحابه خو هغه ته وایي چې بس صحبت او ډیر چاپیره خوشاواله د پیغمبر سره اختیار کړی ځکه بعض خلک په دې زمانہ کې د لغوي معناګانو خراب کړل د لغت معنو په سګرځي او داغه د وجنه د قران د اصل مسلې نه انحراف وکي نو کې دې شي چې چا دا تشویش کړي وي چې صحابه باغی چاغه دا خو مونږ تشریح کوو چې په حالت د ایمان کې د الله د نبی سره ملاقات شوه دی په حالت د ایمان کې دنیا نه تللی دی دغه ته مونږ صحابه وایو خدا خو زمونږ اصطلاح شو اوس کې د بل اصطلاح والا دی او دا ډېر مثالونه دي یو ځل یو کس تفسیر کولو د لغت په اعتبار خبره کومه چې دا زمونږ اصطلاح چې موږ صحابي دغه ته وایو که نه تفسیر کولو نو په هغه تفسیر کې د واطیعوا الله واطیعوا الرسول معنی کولا نو وی الرسول دا چاویلی چې الف لام پدې کې چې دینو هغه معنا ته پیغمبر دی وی دا چاویلی دی او دا اطیعوا الرسول نه مراد هر استاد دی هر علی ګون کې دی نو را لیگون کی تر قیامت پوری برازی نیکان خلق برازی دا برازی نو دا سے عجیب تفسیر دے لغت پہ اعتبار کولو چې دا خاتم النبیین آغا خبر غونڈ ختمولا دارنگی فضرب بعصاک الحجر دا خبر بل خوازی دا دی پا بارا کی یو تفسیر لغوی انداز بانے خبر کولا چې وای الله رب العزت موسی علیہ السلام ته دانه دی ویل دا د معجزو نه منکر او دا یو کتاب وای موسی علیہ السلام ته الله دانه دی ویل چې فضرب بعصاک الحجر چې د امسار والو دا کانه پیوه دینه بوبروزی وای نه وای د فضرب بعصاک الحجر نه مراد داره چې ځان سره دا امسا والا او دا پکانو لګوا او په برخیجا غربانی خیجا دای وی معنا وا کم خبره بکې ولکل قوم هاد نو داغي لغوي معنی بیا چې کوي نو بعض خلق د لغت معنو د دنیا د هغه حقیقت د ایمان نه ورځول نو کدلته دا ذکر کړي چې والسابقون الاولون من الصحابه دا صحابه ټکي بچي کم دي ته ونمومي الله رب العزت عجیب انداز په قران کې هغه
اختیار کړی دی د صحابو په باره کې. کله وی المتقین هدل للمتقین، نو متقین خدا خبیث نو دا کفار دا خو نو کنه، متقیان خو نو، الراشدین خو آغی نو، الفائزین آغی نو، کامیاب آغی نو، اللہ وی مہاجر آغی نو، انصار آغی نو، دا صفتونه پاگئی کی نو. نو اللہ آغا صفتونه دا صحابہ کرامو ذکر کرل چه دا آغا وقت پا کفارو مشرکینو منافقینو کی دا صفتونه نو. یعنی عبداللہ ابن عبی ابن سلول بمزان تا صحابی ویلے بیا باغا بمزان تا صحابی ویلے پخلقو ایمانو پیغمبر لیدلیو، پیغمبر دا آغا جنازہ کولا اللہ منی کڑے مکوا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره. دا اللہ نبی منع کڑے دے. اللہ مقصد میں نہ خبر دا چاگہ ہم ظاہر کی ببیا زان طویل خو اللہ دا صحابہ کرامو آغا صفتون رواغ استل چا آغا صفتون نپا منافقینو کیو، نپا مشرکینو کیو، نپا کافرو کیو، آغا پا چا کیو، آغا دغا خلقو کیو چا ایتا متقین ویلے شول، ایتا صالحین ویلے شول، ایتا فائزین ویلے شول، دغه خلقو. نو قرآن د صحابه کرامو مجموعی صفات خصوصی صفات اغا ذکر کرل. کله قرآن وی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ د صحابه کرامو مقام او درجہ زما استاد ایمان د پارا معتبر کړی دا. نور خلا رست خبرې دي ورته ټولو نا فرست شی بنیادی کم چې د اسلام بیس دی هغه څه شی ایمان دی. اسلام چې کم بنیاد دی هغه ایمان دی. اوس ایمان چې د ایمان په باره کې الله تعالی دا خبره کوي چې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، نو نورو کې خو خامخا به بیا اتباع وي. که دې خلکو ایمان راوړه په مثل د ایمان د صحابو فقد اهتدوا، ہدایت پانے والے لوگ یہی ہے. دغه خلک دی چې دی سمه لارو مونده. نو چې په ایمان کی ماو تا اللہ دیتا په ہدایت والا ویلی دی اور دیتا اللہ په سملار والا ویلی چې دا آغی ایمان دا چا پرنگی شا دا صحابہ کرامو دا ایمان پرنگی دا آغی ایمان شا نو فقد احتدو. نو چې په ایمان کی زما استاد پارا آئیڈیل سوک دی، نمونہ سوک دی، مثال سوک دی صحابہ کرام. نو چې زما استاد پارا ایمان کې دارې نو استادو سخ یاد دی چې بیا په نورو اعمالو کې زما استاد پارا نمونه صحابه کرام وی کنه بوي، وی به کنه بوي، خامخا بوي. د دې د وجنا زما استاد اسلام تاریخ وګورا، زما استاد اسلام تاریخ وګورا چې پاغ تاریخ د اسلام کې ما او تعالی الله هغه خلق نه دی را کړي چې دا غي کارنامې نشتا. که د دنیا په عصري علومو کې وګوري او چا په کم فیلډ کې کارنامه کړي نو دا هغه کلیات دا ټول جنگولې شي. مونږ وایو دنیا دا فزکس دی او دا دی او داره څوک نیوټن پسې لګېدلی، څوک پاسکل پسې لګېدلی، څوک بوهر پسې لګېدلی، الله دی دا کړي دی دا کړي دی دا کړي. ټول فزکس او ټول هغه ساینسي مضامین د دغې نه ډک دي ځکه هغه یو مخکې د دنیاوي په دغه حالاتو کې څه ناڅه کارنامې کړي. موت هو به حیثیت مسلمان چې الله موږ له اسلام را کړی، خوښ دین را کړی، مقبول دین را کړی، د دین را له بغیر بل نه مني. نو ما او تا ته دې دینی اسلام کې
چې کم چا د دین د قبولیت اعلی مقام او اعلی درجه حاصله کړې ده اب زما استاد پر آیډیل وی کنه بوي نو چې په ایمان کې ما او تا ته الله غا آیډیل وګرځاو یو نمونه وګرځولا نو په عمل کې بم زما استاد نمونه وی کنه بوي او بیا اسلامی تاریخ وګورا چې په اسلامی تاریخ کې څنګه چې موږ مخکې جمعو کې دا خبره کړې وه چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ مثال تمام دنیا تر قیامت پورې نشي راړلی داغه قربانۍ وګوره داغه اخلاق وګوره داغه کردار وګوره دارنګ نن یکم محرم دی د اسلامی کال قمری سال پهلنۍ ورځ ده د اسلامی کال پهلنۍ ورځ ده خو ما او تا ته په دې اسلامی کال په پهلنۍ ورځ باندې الله رب العزت د هغه خلکو یو نمونه پیش کړي چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شهادت ویني دا په دې ورځ باندې راغلي دي مقصد داره چې دین او اسلام دا الله ته دومره خوښ دي دومره زیات خوښ دي چې د حضرت عمر غونته انسان دا هغه وینم الله د دې دین د پاره خوښي کړې وي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د شهادت ورځ نن ده په اسلامی تاریخ اعتبار سره یکم محرم دی نو دا ما او تا ته یو پیغام را کوي چې د دین او د اسلام د پاره با هر قسم قربانی ته تیاری مسلمانہ صرف دې ته بنئ پروت چې تیار بخرم اور نہ دین نہ ایمان نہ قرآن نہ سنت نہ اسلام دې سره زما تعلق نشتا ته وګوره اسلامی تاریخ وګوره خاص کر زبداویم نن سبا چې څومره ینګ جنریشن دی نو هغه به د نور ډیر سنه خبري پار سبزان پوي هر قسم سټډیو کوي مطالعه به کوي کتابونه بلولي خو لګ دا پکارداري چې موږ په خپل تعلیمونو کې ټیک دا عصري تعلیم بهتر طریقې سره وکړو د اسلام خدمت په وکا د دین خدمت په وکا د اسلامی وطن خدمت په وکا دا یو بهتر طریقه را خود دې سره سره یوازې د دنیا په دغه باندې نه لږ ځان د اسلامی لټریچر د اسلامی تاریخ هسټری نم ځان خبر کا چې ته د اسلام د تاریخ نه خبرې چېرې ماته د حضرت عمر د زندګۍ پته نشته څنګه مسلمان یم ماته د حضرت عمر د تاریخی ولادت او د تاریخی شهادت داغه د خلافت دا پته نشتا څنګه مسلمان یم حالانکه مال خو چې ته د خپل آیډیل نه خبره د خپل هغه نمونه چې تازان ته پیش کړی ده د هغې د زندګۍ نه خبره نو په زندګۍ به روان څنګه شي نو کم سے کم عوام مسلمانان خو کله یو نه اورېدلي کله د بل نه اورېدلي بیان ته نیم ناس یا ناس جمعه کې اورېدلي یا نه اورېدلي درس کې دغسې هوایي اورېدلي یا نه اورېدلي زمونږ د علماو کوشش دام دی چې موږ عوام هم د دې خبرې نه خبر کړو چې اسلام اسلامی تاریخ اسلامی اشخاص اور د اسلام چې کوم بنیادي خلکو د هغې حالت څنګه و دا زمونږ د علماو فریضه هم ده چې موږ عوام هم خبر کو خواص هم خبر کو نارینه هم خبر کو زنانه هم خبر کو لیکن ایک ہاتھ سے تالی نہیں بچتی د کونډې زویه ویسه خو بویه که نه یو لاس ته ټپ نه خیږي کم سے کم هغه خلک چې هغه پړهایي کولی شي هغه خلک چې هغه لوستل کولی شي هغه خلک چې هغه د کتاب د لوستو طاقت او قوت او توان لري کم سے کم راوالا اور د اسلامی تاریخ هغه لومبني غړي هغه لومبني بنیادي خلک د هغې تاریخ خو لږ ځان ته مخې ته که چې تا ته خو معلومات وي
اوس که چېرته سر وشوه او چا نه تپوس وشو چې په یکه محرم څه چل شوی دی، نو زما او ستا په ذهن کې چې کومې خبرې ناستې دي نورې، موږ به زر هغې ته سوچ لاړ شي. چا چې د اسلام بنیادونه مضبوط کړي وو، چا چې د اسلام د بنیادونو قوت او مضبوطیا راوستې وه، هغه خلک موږ نه تیر دی. دا پته هم نشته، دا خو موږ واورېدل چې اوهو دا یکه محرم دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د شهادت ورځ ده، خو څنګه بس شهید شوی، خبره ختم. یو کس ته چا تپوس یو کس کیسه وکړی مولانا صاحب یوسف علیہ السلام کیسه لویه وکړه، الله نازله کړې م لویه ده. یو کس به دغسې لیټ راتله نو خوند به یې ورکړی و، خو دا مولانا صاحب هم لې مړه ستړی کړی و، نو ده ته راپاسېده ویي جي د یوسف علیہ السلام کیسه راته وکړه که نه. هغه ورته یې ښه وی ګوره یو زوی و د پلار نه ورک شوی و او بیا ومونده، بس کیسه ختم. یو زوی و د پلار نه ورک و بیا ومونده، خبره ختم. نو مونږ ته هم نوره پته نشته دی، خو بس حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شهید شوی، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید شوی، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ شهید شوی، حضرت حسن او حضرت حسین شهیدان شوي. پته مې صرف دا م اورېدلي چې شهیدان شوي دي. لږ خو د الله د رضا دپاره د دوی دا تاریخ وګوره، دې نه ځان خبر کا چې حضرت عمر ولې شهید شوی دی. ظلم یې کړی چې ظلم د ده وینه تویېده، نه د انصاف په قایمولو باندې، د عدل په قایمولو باندې اور د حق اور د سچ په ثابتولو باندې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وینه په مصلی رسول باندې دا توی شوي ده. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په مصلی د حضرت عمر وینه په دې ورځ باندې دا تویه شوي ده. ولې تویه شوي ده؟ بس دا تاریخ دی، لوی تاریخ دی، لوی ہسٹری دا. قرآن وی والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان، چا چې د دې تابعداریم کړې ده، صحابه کرام شو که مهاجرین دي که انصار دي. الله وی والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه، الله د دې نه خوشاله او د الله نه خوشاله. مونږ هم ته یو خوشاله، خو بعض ظالمان ته نه خوشاله دي. الله رب العزت دې مونږ او تاسو ته د قرآن او د سنت تابعداري نصیبه کړي. الله د صحابه کرامو سره محبت او د هغې سره د مینې پاسداري زمونږ نصیبه کړي. الله زمونږ د اسلام او د دین خبرداري نصیبه کړي. الله د هغې نه مونږ خبرداره کړي، مونږ په قرآن باندې خبرداره کړي، په سنت باندې خبرداره کړي. الله د اسلامي تاریخ د لوستلو مونږ له توفیق توان راکړي، او الله مونږ اسلامي نظام او د اسلام مطابق زندگی والا غ جوړ کړي. الله زمونږ زندگی کې اسلام راولي، دین راولي، قرآن راولي، د صحابه کرامو اتباع راولي. الله کم بیماران دي صحت کامله عاجله ول ورکړي. څومره مسلمانان وفات شوي دي، الله د تمام مسلمانانو مغفرت او بخښنه نصیب کړي. وصلی الله